دوستان نن وایو د بي او سي قوانین د ای قوانین پرون ویلي دي په تیر ویډیو کې مو ویلي دي البته او هغه ډیر مهم قوانین دي هغه هم باید زده وي که چیرې مو دا ویډیو وکتله نو بیا تاسو تللی سئ هغه ویډیو هم کتلی سئ او خپل کتابچې مو اماده کړئ نوټونه واخلئ ځکه چې دا ډیر مهم درسونه دي انګلیسي په سطحه باندې مهم درسونه دغه درسونه دي ځکه چې په دا پتوس باندې زده کوي چې څنګه یو لغات ووایاست څنګه یو جمله ووایاست او څنګه یو کتاب ووایاست د انګلیسي یو انګلیسي مجله ووایاست او داسې نور شیان په دې ټولو کې ستاسو په درد خوړل کیږي نو تاسو باید دا کورسونه تعقیب کړئ موږ انشاءالله په دې باندې تقریبا 10 یا هم 15 یا هم 20 ویډیوګانې جوړولی سو که چیرې تاسو موږ ته تشویق کړئ موږ په څه رقم تشویق کیږو دوستانو تاسو موږ څه رقم تشویق کولی سئ تاسو هیشټاګ لیکلی سئ داسې انګلیش ان پښتو انګلیش ان پښتو که چیرې تاسو دا په کمنټ کې ولیکل نو موږ به پوه سو چې تاسو لیواله یاست چې دا کورس او دا ویډیوګانې ادامه ولري نو دا به ډېر ښه وي چې تاسو ته په کمنټ کې ولیکئ او ویډیو ته لایک ورکړئ نو موږ به ډېر تشویق سو نو راځو دوستانو موږ شروع کوو د بي په قوانینو باندې تر هغه دمخه که چینل ویډیو مو خوښه سول نو چینل حتما سبسکرایب کړئ راځو د بي قوانینو ته اول قانون دی بي معمولا چې دا هغه دوستانو د بي आवाज ورکي بي معمولا د بي आवाज ورکي دوستانو خو کچيري بي مثلا په داسې لغات کې راسي زه یو لغات درته لیکم دوستانو تاسو ښه فکر ته وکړئ کچيري بي په یو داسې لغات کې راسي چې اول ام راغلی بیا وروسته بي راغلی نو دا بي نه تلفظ کیږي بي نه تلفظ کیږي فقط دغه لغات تلفظ کیږي دوستانو دغه لغات فقط تاسو تلفظ کولای سئ مثلا دغه تاسو تلفظ کې څنګه وایست اول پلامب ویل کېدی خو څنګه ویل کېږي پلام صحیح دوستانو د به مطلب کېږي ښه دوستانو اوس راځو یو بل مثال ته مثلا د بل مثال زه لیکمه نمب ما ویل نم دوستانو آیا دا صحیح دی ډېر ښه بالکل نه دی صحیح ځکه چې اول ام راغلی بیا بي راغلی ده نو دلته بیا بي نه تلفظ کېږي دوستانو ډېر ښه بل مثال زه لیکم دوستانو که چیرې مو صحیح جواب راکړي د دې وارې به تاسې واضح نه وایم مثلا زه لیکمه دا تاسو وایئ دوستانو اول ام راغلی دی او بیا وروسته څه راغلی دوستانو بي راغلی ده اول ام بیا بي راغلی تاسو یې وایست زه 3 ثانیې وخت درکوم 1 2 3 نو انشاءالله چې صحیح به مو ویلي ځکه چې د بي وروسته ام راغلی دی نو دا معنا لري چې دا څنګه ویل کېږي ثمب صحیح دوستانو دا داسې ویل کېږي دوستانو راځو که چیرې دوهم قانون دی که چیرې د بي مخ ته ټي راغلی که چیرې د بي مخ ته ټي راغلی وي نو بیا بي نه تلفظ کېږي اوس زه یو مثال درته لیکم مثلا دا تاسو څنګه تلفظ کوئ ډېر ښه بي راغلی ده د بي مخ ته ټي راغلی ده نو بي نه تلفظ کېږي دوستانو بي سایلنټه ده بي نه تلفظ کېږي په دا ځای کې بي سایلنټه ده زه دا پاکوم دوستانو بي سایلنټه ده دا داسې زه ورکوم دا څنګه وایست تاسو اوس ډیټ صحیح سو ډیټ دغه دوستانو بل مثال یې زه درته لیکم تاسو ښه توجه ورته وکړئ او بل مثال یې زه درته لیکم دوستانو مثلا زه لیکم دا څنګه تاسو وایست که تاسو وایست ډاپټ غلط دی دوستانو ځکه چې دلته بیا د بي مخ ته ټي راغلی ده نو بي سایلنټه ده ډاوټ ویل کېږي ډېر ښه پرمختګ روان دی اوس راځو د سي اوازو ته دوستانو د سي اوازونه دي نو خوندور اوازونه دي ښه اوازونه کوي ښه سي چې ده د 3 حروف اوازونه ورکوي د سین کاف او ډېر ښه د شین اواز هم ورکولی سي نو دغه 3 حروف اوازونه ورکوي چې کله یې ورکوي هغه به اوس ووایو اول قانون که چیرې د سیو مخته آی ای وای راسي نو بیا سی د چا आवाज ورکوي
ډېر ښه. سی د سین اواز ورکوي. ویری ګډ نوټونه سره اخلئ نو دا چمونه مه کوئ. سی د چی اواز ورکوي؟ د سین اواز ورکوي. که چیرې کوم حروف راسي آی ای وای سی دوستانو آی ای وای که چیرې راسي نو بیا سی د چی اواز ورکوي؟ د سین اواز ورکوي. زه یو مثال درته لیکم دوستانو. مثلا زه سی ټي لیکم. په سی ټي کې ګورئ دوستانو تاسو فکر ته وکړئ. په سی ټي کې اول سی راغلی ده او بیا مخته آی راغلی دی. صحیح دوستانو د قوانینو په اساس د چی اواز ورکوي؟ د سین اواز ورکوي. بل مثال درته لیکم. بل مثال راځي مثلا پیس مخ. په دې ځای کې تاسو څه وینئ؟ بالکل وینئ کمه ده. زه به درته کلام باندې وښیم دغه دوستانو. او بل ولې د سین اواز ورکوي؟ ځکه چې مخته چې راغلی ده ای راغلی ده. که چیرې د سی مخته آی ای وای راسي نو بیا سی د چی اواز ورکوي؟ د سین اواز ورکوي. ډېر ښه. نو زه مو سو. اوس راځو د سی یو بل قانون ته دوستانو. د سی یو بل قانون ته مثلا که چیرې د سی یو مخته داسې حروف راسي مثلا دوم قانون ورته ولیکئ دوستانو. که چیرې د سی یو مخته آی ای او ای ا او یا هم آی او راسي نو بیا سی د چی اواز ورکوي؟ سی بیا د شین اواز ورکوي. که چیرې د سی یو مخته دا حروف راسي نو بیا سی د چی اواز ورکوي؟ د شین اواز ورکوي. تشویش مه کوئ. زه مثال هم درته لیکم ورته ګورئ. مثلا زه مثال لیکم. دا او دوستانو دلته زه لیکم دوستانو ما ته ولیکل سوشل. ولې د شین اواز ورکوي؟ ځکه چې د ایو مخته راغلی ده آی ای. ډېر ښه. د سی یو مخته چې راغلی دی آی ای نو په دې خاطر د چی اواز ورکوي؟ د شین اواز ورکوي. مثلا بل مثال درته لیکم. دا څنګه ویل کېږي دوستانو؟ د سی یو مخته چې راغلی دی ډېر ښه ای ای راغلی ده نو چی اواز ورکوي؟ د شین اواز ورکوي. اوس تاسو تلفظ کوئ. ډېر ښه. اوشن. ډېر خوندور. بل د سی قانون ته راځو. دریم قانون ته. سی به یو څه ډېر قانون لري. صحیح ده دوستانو. سی یو څه ډېر قوانین لري نو د سی قوانین باید زده کړو. دریم قانون دی. او سی اکثره وخت د کاپ اواز ورکوي. سی اکثره وخت د چی اواز ورکوي؟ د کاپ اواز ورکوي. دا دریم قانون دی. صحیح دوستانو. سی اکثره وخت د کاپ اواز ورکوي. مثلا په چش کې زه لیکم میوزیک د کاپ اواز ورکوي. اکثره وخت د کاپ اواز ورکوي. دغه قوانین ما سیوه لوړ قوانین چې مو ویل که هغه قوانین نه و بیا د سی د خپل د چی اواز ورکوي بیا سی د کاپ اواز ورکوي. کرپټ د سی د چی اواز ورکوي د کاپ اواز ورکوي. مثلا په دغه لغات کې هم ډېر لغاتونه دوستانو چې په هغه کې سی د کاپ اواز ورکوي. که چیرې د سی یو مخته ایس راسي څوم قانون دی؟ څلورم قانون. که چیرې د سی یو مخته ایس راسي نو بیا سی خپل اواز نه ورکوي. که چیرې د سی یو مخته ایس راسي سی اواز نه ورکوي. نوټونه اخلئ ژر آفرین نوټونه اخلئ. ډېر ښه. مثلا زه یو لغات درته لیکم هغه به تاسو وایاست نو صحیح ده. مثلا ډېر ښه نه. مثلا زه یو لغات درته لیکم دوستانو. سین. دوستان تاسو کتلی سئ دلته سی خپل اواز ورک کړي فقط ایس خپل اواز ورکړي. صحیح ده دوستانو. سین معنا صحنه. دلته ایس خپل اواز ورکړي خو سی خپل اواز ورک کړي. سی سایلنټ سوله د دې ځای څخه نو سی چې سوله دوستانو سایلنټ سول. سی د دې ځای څخه ووتل. دا دوستانو د سی قوانین هغه اساسي قوانین. اوس راځو ځینې قوانین چې دي هغه هم ډېر مهم دي. اساسي قوانین خو دغه وه خو نور په غلطه نور قوانین هم لري. پنځم قانون. سی ډېر قوانین لري دوستان. تاسو ورته وګورئ سی څومره ډېر قوانین لري. تاسو کتلی سئ. سی پنځم قانون دی. ښه بخښنې سره د سی پنځم قانون دی. که چیرې د سی یو مخته
یا داسې توري مو ولیدئ نو بیا دا د څه اواز ورکوي؟ د چ اواز ورکوي. د چ اواز؟ د چ اواز ورکوي. ډېر ښه. مثلا په چیش کې، په چاینا، په چین کې، مثلا لکه په چپس کې، مثلا لکه په چارج کې. لغتونه معنا خو نه غواړي، انشاءالله زده به مو وي. چارج کلیسا چپس چپس ته وایي، نو بل دغه ته وایي، او بل چې شو چاینا چاینا ته وایي. دوستانو بل قانون دی داسې ده، شپږم قانون ورته ولیکئ. که چیرې یو فرانسوی لغات دی، هغه لغات یو فرانسوی لغات دی لکه مشین، نو بیا دلته سی ایچ یو څه استثنا ده پکښې کې، بیا د شین اواز ورکوي. دلته مثلا دلته راغلی د سی ایچ، خو بیا هم د چی اواز یې ورنه کوي، د چی اواز ورکوي، د شین اواز، ځکه چې د فرانسوي لغات دی مشین. داسې لغات که راغلی بیا نو د شین اواز ورکوي. صحیح دوستانو؟ دا بل قانون. دوستانو بل قانون به سی کې وي. اووم قانون ته ولیکئ دوستانو. د سی قوانین یو څه ډېر دي، خدای دې وکړي چې ونه غمیږي. که چیرې سی کې راسي په یو لغات کې، نو بیا دا څه اواز ورکوي؟ د کاف اواز ورکوي. دغه دواړه چې سره ګډ شي که ترکیب یې د څه اواز ورکوي؟ د کاف اواز ورکوي. مثلا په دغه لغات کې، په کلاک کې، په راک کې. صحیح دوستانو؟ په دغه حروفو کې راک. مثلا بل په چیش کې دوستانو هغه به تاسو سره جوړ کړي، زما ذهن ته اوس نه راځي. دغه دوه لغات مې ذهن ته راغله، کلاک او راک. په دې ځای کې څه اواز ورکوي؟ د کاف اواز ورکوي. دوستانو دا اوس زموږ د نن ورځې ویډیو. که چیرې مو د ویډیو څخه خوند اخیستی نو کمنټ حتما وکړئ. په دا طریقه مو درس زده کېږي که یا او چینل چیش کوي زه به درته ولیکم.